هېواد کوم چې موږ د خپلو وینو په بیه وساتو د هغو ځوانانو په وینه چې شهیدان شول هېواد د داسې یوې مور په څېر دی چې سجدې په خپلو اوښکو لمدوي هېواد د هغه اولاد په څېر دی چې یوه شېبه هم د درد د زغملو توان نه لري هېواد د ښځې په څېر دی چې له پاک زړه نه ورسره مینه ولري قماندان صاحب ستاسو امر ته پاتې وایو روغتیایي ډله راغله هو راغله د شهیدانو شمېر معلوم کړي او د ټپیانو درملنه وکړي بل کوم امر نشته قماندان صاحب ډله بېرته تلونکي د خپل تیاری ونیسي امر مو په ځای کېږي ډګروال صاحب په خیر راغلی بریا مو مبارک شه موږ ټولو ته د مبارک وي جنرال صاحب وخت لري اوس به ورته خبر ورکړو جنرال صاحب ډګروال جودت راغلی غواړي تاسو وویني دننه دې راشي سمه ده ښاغلیه مهرباني قماندان صاحب جنرال صاحب بیا د 21م ډلګۍ له 300 نه ډېرو شهیدانو سره بریالی شو نور نو ستاسو د امر په تمه یو خبر مو راورسېده بریا مو مبارک شه ژوندی اوسې جنرال صاحب وروسته له دې بد خبر نه ښه خبر ډېر زر خپرېږي ځکه چې موږ ښه خبرونو ته اړتیا لرو د نورو جبهو وضعیت څنګه دی ښه نه دی د ټولو جبهو وضعیت ښه نه دی سرتېري خپله هڅه کوي
خو ګمان نه کوم چې وضعیت به بدلون وکړي. که سرتیري صاحب اداره شي نو د یونان مخنیوی کولی شو. کوم سرتیري جودته ډېری سرتیري هم نشي کولی چې وسلې باندې ډز وکړي. ته به وایې چې ما په دې اړه فکر نه دی کړی. زه او زما کسان ورځو جنرال صاحب. اړتیا نشته قماندان. جنرال صاحب موږ جنګ بایلو، پرېږدئ چې خپله ټوله هڅه وکړو. اوس لاړ شه، کورنۍ سره دې وګورو. زما وروستي خبر ته په تمه اوسه. امر مو په ځای کېږي. وضعیت ډیر خراب دی قماندان صاحب. هیڅ دې شاته نه ګوري. دا دویم ځل دی په دریم کې پای ته رسېږي. دومره هم ډاډه مه اوسه. خو باید دا ومني منګی هره ورځ نه ماتېږي، یوه ورځ ماتېږي. وروره په خیر راغلې. ژوندی اوسئ. راځه چې لاړ شو. چېرته؟ زموږ کور ته. سمه ده.